د شریعت غږ راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمې د سورة البقرې له 8 آیات نه تر 9 آیات پورې. هیله ده چې تر پای را سره واورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. د ملي تلویزیون او رادیو ټول اوریدونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ نن ترجمه او تفسیر د سورة البقره اوله رکوع. ومن الناس من يقول آمنا بالله. مسلمانانو ورونو، د دې رکوع مناسبت د مخکې رکوع سره. په مخکې رکوع کې رب ذوالجلال بیان د فریقینو کړی، هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یو رب ذوالجلال په 5 آیاتونو کې بیان د متقیانو کړی او نتیجه یې دا ذکر کړی و الله تعالی د دغه متقیانو اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. بیا په 2 آیاتونو کې رب ذوالجلال بیان د فریق ثانی کافرانو کړی، ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. نتیجه یم الله تعالی خودلی و ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم. په 14 آیاتونو کې مسلمانانو ورونو خویندو، په 14 آیاتونو کې رب ذوالجلال اوس بیان د منافقینو کوي. نو مناسبت هم دا شو، مخکې بیان د فریق ثانی و، دویم فریق بیان و د دویمې فرقې چې کافرانو. دلته رب ذوالجلال د دریم فریق بیان کوي چې هغه منافقین دي. مناسبت د سورة البقره د سورة الفاتحه سره هم دا و چې هلته بیان د فرقو ثلاثو اجمالا و، الذین انعمت علیهم منعم علیهم کسان، غیر المغضوب علیهم مغضوب علیهم کسان، والضالین. هلته بیان د فرقو ثلاثو اجمالا و، دلته بیان د فرقو ثلاثو تفصیلا ده. ومن الناس د رب ذوالجلال مقصد و غرض د دې رکوع خلاصه چې دا بیان د امراضو د منافقینو ده، د منافقینو د امراضو مرضونو بیان ده او د منافقینو اقسام بیانوي. ومن الناس من یقول آمنا بالله. مسلمانانو ورونو دومره وایو، یو کفر ده، یو نفاق منافقت ده، یو کافران دي، یو منافقین دي. ان الذین کفروا، کفر په لغت کې استتار ته وایي، کفر په لغت کې پټوالی ته وایي. کافر تم کافر ځکه وایي چې دی حق پټوي، کافر تم کافر ځکه وایي چې دی قرآن پټوي. نو کفر په لغت کې استتار ته وایي. رب ذوالجلال په قرآن کریم کې دهقانانو باندې اطلاق د لفظ د کفارو کړی، اعجب الکفار نباته. لغتن دهقان ته هم کافر ویلی شي، لغتن، ځکه چې هغه هم دانې پټوي، په ځمکو کې دانې پټوي. په اصطلاح کې کفر 4 قسمه ده. هو الانکار بشیء مما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم، یا عدم التصدیق بشیء مما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم. د دین د ضروریاتو نه انکار کول دې ته کفر، عدم التصدیق بشیء مما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم. مسلمانانو ورونو کفر هم 4 قسمه ده، منافقت 2 قسمه ده. د کفر اقسام بیانو، یو کفر بوار ده، دې ته کفر انکاری وی. دویم کفر کفر جحودی ده. دریم کفر کفر عنادی ده. 4م قسم کفر کفر نفاقی ده. خدای دې وکړي چې ستاسو ذهن ته دا خبره ورسیږي. کفر 4 قسمه ده. یو کفر انکاری، کفر بوار هم ورته وی، ما انکر عن العمل والاعتقاد والاقرار.
کفر انکاری دې ته وایي چې عمل هم نه عقیده هم نه اقرار هم نه درې واړه پکې نه اقرار اعتقاد عمل درې واړه نه که کفر ابو جهل و عتبه و شیبه لکه د ابو جهل کفر او د عتبه او د شیبه دویم قسم کفر جحودي ده کفر جحودي مسلمانانو دې ته وایي ما لم یقر بلسانه مع وجود التصدیق چې اقرار نه تصدیق موجود وي لکه کفر د اهل کتابو اهل کتابو اقرار نه کولو خو تصدیق وو الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا نو کفر جحودي دې ته وایي مسلمانانو چې اقرار نه کوي خو تصدیق موجود وي لکه کفر د اهل کتابو دریم قسم کفر عنادي ده کفر عنادي دې ته وایي چې اقرار وي عمل نه موجود تصدیق وي اقرار وي خو عمل نه کوي که کفر ابو طالب لکه کفر د ابو طالب اقرار هم کو چې الله یو ده رسول الله د خدای پیغمبر ده تصدیق مو خو عمل نه ورباندې کو کفر نفاقي دې ته وایي چې عمل اقرار موجود وي تصدیق نه لکه دا د منافقینو کفر دې ځای کې الله تعالی کفر نفاقي بیانوي ومن الناس من یقول دوی کافران دي د دوی کفر نفاقي ده کفر نفاقي دې ته وایي مسلمانانو ورونو چې تصدیق نه اقرار وي منافقینو به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تصدیق نه کولو خو په خولې باندې به اقرار کولو آمنا بالله وبالیوم الاخر على كل حال کفر په لغت کې پټوالی ته ویلی شي عرب یو عجیبه مقوله وایي رأیت الکافر فی الکافر علی الکافر یقتل کافره رأیت الکافر فی الکافر ومیلی د کافر سړی فی الکافر په تور شپه کې علی الکافر په تور اس باندې یقتل کافره چې بل کافر قتل کولو دا د الفاظو مشترکه ونه ده لفظ مشترک دې ته وایي چې لفظ یو وي معانی متعدد وي لکه عرب وایي رأیت الجاریه فی الجاریه وتلک الجاریة جاریة فی الجاریه رأیت الجاریه فی الجاریه وملیدله الجاریة یو جنۍ فی الجاریه رأیت الجاریه فی الجاریه کشتۍ مې ولیدله فی الجاریه په یو نهر جاری کې وتلک الجاریة دغه کشتۍ جاریة روانه و فی الجاریه علی کل حال جاریه جنۍ ته هم ویلی شي جاریه کشتۍ ته هم ویلی شي جاریتون په معنا د روانې سرم ده چې اوبه روانې وي او جاریه نهر جاری ته ویلی شي رأیت الجاریه جنۍ فی الجاریه په کشتۍ کې وتلک الجاریة دغه کشتۍ جاریة روانه و فی الجاریه نو کفر په لغت کې استتار ته وایي په اصطلاح کې کفر عدم التصدیق بشیء مما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم کفر څلور قسمه سو مسلمانانو کفر انکاری که کفر ابو جهل و عتبه و شیبه کفر جحودی که کفر اهل الكتاب کفر عنادی چې عمل نه تصدیق اقرار دواړی لکه کفر د ابو طالب کفر نفاقي دې ته وایي چې تصدیق نه اقرار وي لکه کفر د منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې کې دوه قسمه منافقین ورونو یو قسم منافق دوه قسمه ده یو عملی منافق ده بل اعتقادي منافق ده اعتقادي منافق دې ته وایي چې په عقیده کې منافقت وي په خولې باندې وایي آمنا بالله وبالیوم الاخر او په زړه کې بیا منافق وي په زړه کې کافر وي زړه کې مؤمن نه وي الله تعالی د دغه منافقینو اعتقادي منافقینو بیان په دې 14 آیاتونو کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې اعتقادي منافقینو یو عملی منافق د نن سبا هم ډیر زیات عملی منافق دې ته وایي چې زړه او خوله دواړو باندې ایمان وي خدای مني رسول الله مني خو علامې د منافق وي موږ ته رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم آیة المنافق ثلاث نبی کریم فرمایي د منافق 3 علامې دي اذا حدث کذب چې کله خبرې کوي دروغ وایي و اذا وعد اخلفه چې کله وعده کیږدي په وعده کې مخالفت کوي و اذا اؤتمن خانه چې کله امانت ورسره کیښودلی شي خبره ورسره امانت کیږدي یا نور امانت ورسره کیږدي خانه بیا پکې خیانت کوي و اذا خاصم فجره چې کله جګړه شي چا سره بیا فجره کنځل کوي رد بد
قبیح الفاظ وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه علامې د منافق ګرځولې دي. الله تعالی بیان کوي ومن الناس بعضې د خلکو نه منافقین مراد دي من یقول هغه څوک ده چې وایي آمنا بالله موږ ایمان راوړی په الله باندې لسانا دا خبره کوي وبالیوم الاخر په ورځ د قیامت باندې خدای وایي وما هم بمؤمنین قلبا دوی مؤمنان نه دي یخادعون الله دوی ټګي کوي د الله تعالی سره. سوال دا کېږي مسلمانانو ورونو چې د الله تعالی سره خو ټګي متصوره نه ده، خدای سره خو ټګي ممکنه نه ده، ځکه الله تعالی علیم بذات الصدور ده، عالم الغیب والشهاده. نو الله سره څنګه مخادعه وشي؟ جواب یخادعون یعاملون معامله الخداع، دوی الله سره معامله داسې کوي لکه معامله د دوکي. او یا مضاف مقدر کې یخادعون نبی الله، دوی ټګي کوي د پیغمبر د الله تعالی سره، او د پیغمبر سره ټګي داسې ده لکه د الله سره ټګي. والذین آمنوا دوی ټګي کوي دغه کسانو سره چې ایمان راوړی. وما یخدعون مستثنا منه مقدر ده، وما یخدعون احدنا دوی ټګي نه کوي د هیڅ چا سره الا انفسهم مګر د ځانونو سره. وما یشعرون بخداعهم لانفسهم دوی نه پوهېږي په ټګي دوکې د دوی سره د خپلو ځانونو دپاره. خدای پاک منافقینو نه نفي د شعور وکړله، هغه شعور چې حیوانات و غیر ناطقه ورسره شته ده. الله وایي دا منافقین د خرو نه بدتر دي. خر د خپل شعور مطابق جلب د منفعت دفع د مضرت کولی شي. خر چې کله په کنده باندې ورولې که نه، خر چې کله په کندې باندې ورولې نه ورځي، روس کوي، زور کوي شاته، د خپل شعور مطابق دفع د مضرت هم کوي او جلب د منفعت هم کوي. وخو ته زور کوي، ګیاو ته همدارنګه چې کوم ځای کې د ده ضرر وي هغه نه روس راځي، دفع د مضرت کوي. رب ذوالجلال وایي دا منافقین د خرونه هم بتر دي. وما یشعرون بخداعهم لانفسهم للدلائل الاربعه دوی نه پوهېږي په دوکې د دوی ځانونو سره لوجه د څلورو دلایلو نه الله تعالی نه پې د شعور کړې ده. ولې شعور نه لري؟ اول دلیل فی قلوبهم مرض، په زړونو کې روحاني بیماری ده. د دوی زړونه بیماران دي، زړونه بیمار دي، شک ده، کذب ده، کفر ده، نفاق ده، چې دا روحاني امراض د دوی په زړونو کې دي. په کار او مناسب خو دا چې دوی د خپلو زړونو د بیمارۍ علاج په ډاکټرانو باندې کړی وی. د روحاني امراضو دپاره ډاکټران، طبیبان الله و رسول الله ده. علاج قرآن و حدیث ده. د بیماری علاج چې وشي بیماری یا ورکیږي یا کمیږي. خو چون رب ذوالجلال وایي چې منافقینو علاج د خپلو بیماریو ونه که د قرآن او د حدیث په شفا باندې لما لم یعالجو بشفاء القرآن دقسې تقدیر به راوباسئ چې کله دوی علاج ونه که د ځانونو په شفا د قرآن سره فزادهم زیات که دوی لره الله تعالی مرضا مرض ولهم عذاب علیم دوی دپاره دردناک عذاب ده بما کانو یکذبون په سبب د دې چې دوی دروغ ویلي. مسلمانانو ورونو یوه خبره کو، منافقینو کې ډېرې نارواوې وي، منافقینو کې خیانت و، د رسول الله ګستاخی به یې کولې، د مسلمانانو ته به ضرر رسو، دروغ به ویلې، وعده خلافي به یې کوله، ډېر فسادات و خیانات پکې و. خو رب ذوالجلال د منافقینو په ټولو جرمونو کې دا یو جرم دلته بیانوي ولهم عذاب علیم، دردناک عذاب د منافقینو دپاره. ولې؟ بما کانو یکذبون، په سبب د دې چې دوی دروغ ویلي. مسلمانانو ورونو دلته د منافقینو په ټولو جرمونو کې رب ذوالجلال تخصیص د دروغو کوي. لږ درته ایسارېږم په دروغو کې. دروغ کبیره ګناه ده، دروغ سخته ګناه ده، دا کبیره ګناه ده. زمونږ کتابونه لیکي چې په هر دین کې یوه ګناه روا شوي، خو دوه داسې ګناهونه دي چې په یو دین کې نه دي روا. انشاءالله تفصیلي بحث به په نورو سپارو کې بیا کوو په خپل ځای کې. دوه ګناهونه داسې ګناهونه دي چې په یو دین کې نه دي حلال شوي، نه دي روا شوي. یو دروغ، دویم زنا. الله تعالی دې موږ تاسو ترېنه وساتي. دروغ سخته ګناه ده. مفید الطالبین کې یو مقوله راخلي جزاء من یکذب الله یصدق. د دروغزن سړي جزا په دنیا کې دا ده چې خلک تصدیق نه کوي. دروغزن سړی د خدای په لوی عذاب باندې ککړ وي. لویه سزا دی چې په خبره څوک چې ډېر قسمونه ورته وکړي په خبره څوک اعتقاد نه کوي، په خبره څوک د خبرې تصدیق نه کوي څوک. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم اذا کذب العبد تباعد عنه الملک
میلا من نتن ما جاء به او کما قال علیه الصلاة والسلام. چې کله یو سړی دروغ ووایي ملک د خدای پاک فرشتې یو میل د دغه سړي نه لرې شي د ده د خولې د بدبویي د وجه نه، چې د دروغو د وجه نه د ده نه د خولې نه بد بوی ځي، یو میل ملک ترې نه لرې شي. کذب دا درجات لري، سخت کذب نبی کریم فرمایي هر ګناه دپاره درجات، اعلا و ادنا درجه. اعلا درجه د کذب نبی کریم فرمایي الکذب علی النبی صلی الله علیه وسلم، په پیغمبر علیه السلام باندې دروغ ویل، چې بعض خلک احادیث د ځانه جوړي رسول الله ته منسوب کوي. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. بل نبی کریم فرمایي لوی دروغ په دروغو کې دا د ان یرا عینیه ما لا یراه، چې یو سړی سترګو ته هغه شی ورښیي چې ده لیدلی نه. مقصد و غرض دا ده چې خوب یې لیدلی نه او دی یو خوب بیانوي، یاره نن مې داسې ولیدلی په خوب باندې یو چا ته وایي نن مې جنت الفردوس کې ولیدلی، یا مې ځان ولیده، یا مې داسې و داسې په دروغو باندې خوب بیانوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا شدید کذب ته سخت دروغ دي. نو منافقینو ډېر جرمونه و، خو په دې جرمونو کې خدای تخصیص د دروغو ولې وکړ؟ ځکه دروغ سخته ګناه ده، سخت جرم ده، ملایکه ترې نه لرې کېږي یو میل، او په هر دین کې یوه ګناه روا شوي، خو دروغ او زنا داسې ګناهونه دي چې په یو دین کې نه دي روا شوي. لقمان حکیم ډېر لوی سړی و، په نبوت کې اختلاف و، چا ورته ویلې ما نلته بما نلته ما نلته بما نلته ما نلته، په کوم شي دې پیدا کړه هغه مرتبه چې تا پیدا کړې ده، دا لوی مقام او مرتبې ته الله په څه شي باندې ورسولې؟ قال دی ورته وایي په درې شیانو: بصدق الحدیث و اداء الامانة، بصدق الحدیث و اداء الامانة و ترک ما لا یعنینی. زه چې خدای دې لوی مقام ته ورسولم په درې شیانو، یو مې په خبرو کې رښتیا ویلې صدق الحدیث، بل مې ادا د اماناتو کوله، امانت کې مې خیانت نه کو، بل ترک ما لا یعنینی، چې کوم شی به فضولو مقصود به نه و هغه مې پرېښودل، فضولیات مې پرېښودل، رښتیا مې ویل او امانات مې ادا کول. کتابونه لیکي یو عجیبه تعبیر کوي عقلا داسې وایي الصدق فی الاقوال اقوى لنا، الصدق فی الاقوال اقوى لنا، دا صدق په اقوالو کې قوي کوونکی ده موږ دپاره، سړی قوي کوي. والکذب فی الافعال افعالنا، په افعالو کې دروغ ویل دا خامار ده، افعام مار ده لنا موږ دپاره. نو رښتیا ښه شی دي، رښتیا دا ضرور دي، دروغ دا که ګناه ده، بیا په ګناهونو کې کبیره ګناه ده او سخترینه ګناه ده. د منافق علامه ده، د عملی منافق یو علامه دا ده چې خبرو کې دروغ وایي، په وعدو کې خیل مخالفت کوي، او چې کله امانت ورسره کېښودلی شي خیانت کوي. نو الله تعالی وایي ولهم د منافقینو دپاره عذاب، عذاب ده علیم دردناک عذاب، بما په سبب دغه کانو یکذبون چې دوی دروغ ویلې. واذا قیل لهم چې کله مو منافقینو ته ویلی شو لا تفسدو فی الارض، فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالو دوی به ورته ویلې چې نه موږ مفسدین نه یو. د دوی لوی قمقلتوب دا و، د عدم شعور دپاره یو دلیل ده، د عدم شعور د دوی دپاره یو دلیل ده چې دوی خپل فساد ته صلاح ویلي، خپل فساد ته صلاح ویلي، و مفسدین ځانونه مصلحین ګڼل. واذا قیل لهم چې کله به دوی ته ویلی شو لا تفسدو فی الارض، فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالو دوی به ویلي انما نحن مصلحون، موږ اصلاح کوونکي وو. الله تعالی وایي الا خبردار انهم دوی هم المفسدون، دوی فساد کوونکي دي. الا خبردار، په تاکیداتو سره الله تعالی د دوی ذم بیانوي. انهم هم المفسدون، الله حرف تنبیه د تاکید دپاره، ان د تاکید دپاره، ضمیر فصل د تاکید دپاره، تعریف د مبتدا او خبر دا د تاکید دپاره. الا خبردار انهم دوی هم المفسدون، الله تعالی وایي دوی کامل مفسدین دي، ولکن لا یشعرون بفسادهم، دوی په خپل فساد باندې نه پوهېږي. بل دریم دلیل واذا قیل لهم چې کله مو منافقینو ته ویلی شو آمنو، ایمان راوړئ کما آمن الناس، لکه صحابهو چې ایمان راوړی ده، داسې ایمان راوړی لکه صحابهو چې راوړی ده، لکه ابوبکر صدیق چې راوړی، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی حیدر کرار رضی الله عنهم اجمعین، د دې خلفای راشدینو په شان، د صحابهو په شان باندې ایمان راوړئ.
د دوی قمقلتوب دا و چې دوی به د صحاباو ته صفها ویلې. الله تعالی وایي دوی په خپله قمقلان دي، صحابه قمقلان نه دي. واذا قیل لهم چې دوی ته به ویلی شو آمنو ایمان راوړئ، ایمانا مثل ایمان الناس، ایمانا مثل ایمان الناس، آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس، لکه ایمان راوړی د خلکو صحابه او خلفای راشدینو. قالو د منافقینو به ویلې نؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن الصفها، لکه ایمان راوړی د قمقلانو. الا خبردار، الله تعالی وایي صحابه ته به صفها ویلې، الا خبردار انهم دا منافقین هم الصفها، دوی صفها دي، حیث استبدلوا الضلاله بالهدى، دوی گمراهی په مقابل د هدایت کې اخیسته ده، هدایت په گمراهی باندې بدل کړی ده. ولکن لا یعلمون، الله تعالی دوی په خپل قمقلتوب باندې نه پوهېږي. څلورم دلیل واذا لقوا الذین آمنوا، منافقین به چې کله کافرانو سره یو ځای شو، کافرانو ته مسلمانانو سره به یو ځای شو، ورته ویلې به آمنا مونږ ایمان راوړی. مسلمانان به په دې باندې غلط کړ. او چې کله به خپلو ملګرو رؤساو کفارو سره یو ځای شو، بیا ورته ویلې انا معکم فی الدین والاعتقاد، مونږ د تاسو سره په دین او عقیده کې، مونږ په دې مسلمانانو باندې ټوکې کوو، رشخند وهو، مسخرې ور باندې کوو. الله تعالی وایي واذا لقوا الذین آمنوا، چې کله به دوی یو ځای شو دغه کسانو سره چې ایمان راوړی. لقو صیغه د جمع مذکر غائبین ده، په اصل کې لقیو ده. لقوا الذین آمنوا، چې کله به دوی یو ځای شو له مؤمنانو سره، قالو دوی به ویل آمنا موږ ایمان راوړی. واذا خلوا واذا مضوا من المؤمنین، چې کله به دوی د مؤمنانو نه لاړ الی شیاطینهم، خپلو مشرانو ته، الی رؤسائهم، خپلو مشرانو ته، خپلو کافران، قالو دوی به ورته ویلې انا معکم فی الدین والاعتقاد، موږ د تاسو سره په دین او عقیده کې. مسلمانانو ته چې امن نه ټکوي دوی باندې رشخند وهو. انما نحن مستهزئون، موږ استهزا کوونکي په مؤمنانو باندې. رب ذوالجلال وایي الله یستهزئ، الله تعالی به جزا د استهزا ورکي. الله یستهزئ، الله استهزا کوي بهم په دوی باندې. څه معنا؟ الله تعالی به روز قیامت کې جزا د استهزا ورکي. ویمدهم، الله تعالی پرېږدي دوی لره فی طغیانهم، په سرکشی خپل کې، یعمهون، یتحیرون، یترددون، متحیر بی. ویمدهم، الله تعالی پرېږدي دوی لره فی طغیانهم، په سرکشی خپل کې، یعمهون، سرنګون، متردد. اولئک الذین، الله تعالی وایي دغه منافقین، الذین هغه کسان دي اشتروا چې دوی اخیستی ده الضلالة گمراهی بالهدى په مقابل د هدایت کې. یعنی هدایت یې ورکړی مدخول د با سمن وي، مدخول د با سمن وي. هدایت یې ورکړی ده په مقابله کې گمراهی اخیستی ده. مسلمانان ورونو، هر انسان فطرتا مسلمان ده، هر انسان فطرتا مؤمن ده. دا منافقین فطرتا مسلمانانو، کاش چې دوی دا ایمان همداسې اوږد کړی وی دا هدایت، خو رب ذوالجلال وایي هغه فطري ایمان اسلام دوی ختم که، په مقابله کې گمراهی واخیستله. نو یو سړی چې سرمایه ورسره هوښیار سړی دی چې سرمایه باندې ګټه وکړي. مثلا یو چا سره 1000 روپۍ دي، هوښیاري دا ده، عقل دا ده چې په دغه 1000 روپۍ خو خود په تجارت کې بندې کړي، د 1000 روپۍ خو خود راوړي چې نور هم ګټه وکړي. الله تعالی وایي د منافقینو خو ګټه ونه کړله، هغه خپله سرمایه هم ختمه کړله. دوی سره هغه سرمایه چې و هغه فطري ایمان و، هغه فطري ایمان هم ختم که، په مقابله کې گمراهی واخیستله. نو اولئک الذین، الله تعالی وایي دغه کسان اشتروا الضلالة، دوی اخیسته د گمراهی بالهدى په مقابله د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم، ګټه ونه کړله تجارت د دوی. طالبان علما په پوهیږي اسناد د ربح تجارت ته دا اسناد مجازي ده، اسناد الی غیر من هو اهله. یو اسناد حقیقی چې نسبت کله من هو چې کله نسبت اهل ته وشي کنه دې ته اسناد حقیقی ویلی شي. او چې کله اسناد الی غیر من هو اهله ته نسبت د یو فعل غیر من هو اهله ته وشي دې ته ویلی شي اسناد مجازي. نو اسناد د ربح تجارت کیږي، خو دلته اسناد د ربح تجارت ته شوی، دا مجازي اسناد ده. فما ربحت تجارتهم، ګټه ونه کړله تجارت د دوی. په اصل کې داسې فما ربحو فی تجارتهم، دوی ګټه ونه کړله په خپل تجارت کې.
وما كانوا مهتدین الله تعالی دوی په هدایت باندې نه دي. رب ذوالجلال قرآن کې امثال هم راوړي دي. دوه مثالونه د منافقینو بیانوي. اول مثال د منافقینو داسې مثال ده لکه یو سړی اور بل کړي، د اور د وجې نه چار چاپیر دا ځای روښانه شي. که دا روشنایي دوامداره وه خو بیا خو به یې ډېر خوند کړی و، خو بیا رب ذوالجلال د خلکو د ملګرو د اور روشنایي ختمه کړي او په تیارو کې پرېږدي، لا یبصرون چې کتل نه کوي. دقسې منافقین په خولې باندې ویلي آمنا. یو تطبیق د دې مثال دا ده، آمنا موږ ایمان راوړی. کاش چې د ایمان لساني سره د ایمان لساني دا د ژبې ایمان سره قلبي ایمان هم راوړی وی، دا رڼا به د ایمان دقسې پاتې وه. خو چون په زړه کې ایمان را نه وړو نو الله تعالی هغه د لساني ایمان رڼا ور ختمه کړله. مثلهم مثال د منافقینو مع حضور النبي صلی الله علیه وسلم داسې مثال ده کمثل الذي لکه مثال د هغه چا استوقده په معنا د اوقده چې بلکې نارن اور فلما ضاءت چې کله اور روښانه کی ما حوله چاپیر د دنه ذهب الله بنورهم الله تعالی بوتلل وکي پرانا د دوی سره وترکهم وصیرهم الله تعالی وګرځي دوی لره پریدي دوی لره فی ظلمات جار و مجرور ظرف مستقر متعلق تر ثابتن پورې وترکهم ثابتا فی ظلمات الله تعالی پریدي دوی لره ثابت فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې نه ګوري دوی لا یبصرون الحق صم بکم عمی دا خبر د مبتدا محذوفی ده. هم صم الله تعالی وی دوی کاڼه دي، هم بکمون دوی ګونګیان دي، هم عمیون دوی ړانده دي. هم صمون خدای وی دا منافقین کاڼه دي حق ناوري، بکمون ګونګیان دي، عمیون ړانده دي. فهم لا یرجعون من النفاق الله تعالی وی دوی نه ګرځي د منافقت نه مع نزول القرآن سره د قرآن د نزول نه. او کصیب من السماء دا عطا د په مخکې مثلهم باندې او مثلهم د عطا د کمثل الذي او مثلهم کمثل اصحاب الصیب او مثلهم تقدیر به دقه شی سي او مثلهم یا د منافقینو مثال کمثل اصحاب الصیب لکه مثال د ملګرو د باران. ګورئ مسلمانانو ورونو یو څه کسان وي باران کې روان وي، په دې باران کې تیارې هم وي، په دې باران کې رعده هم وي، هغه اسمان کې چې کوم تندرونه اوازونه وي په دې کې برېښناوې هم وي. دغه خلک چې د باران کې روان وي که نه د خپلې ګوتې د تندرونو د ویرې د وجې نه په غوږونو کې واچي. ګوتې خو په غوږونو کې نه اچول کېږي ځکه غوږونه بیا شکېږي. ذکر د کل مراد ترېنه جز طالبان په پوهیږي ذکر د کل مراد ترېنه جز دام یو علاقه ده له علاقو د مجاز نه. مجاز دوه قسمه ده، یو مجاز مستعار ده چې علاقه د تشبیه پکې په مابین د معنا موضوع له غیر معنا موضوع له کې علاقه د تشبیه وي دې ته مجاز مستعار بیا استعاره څلور قسمه راځي. او یو مجاز مرسل ده چې یو علاقه د څلېرویشتو علاقو نه یو علاقه ده د مجاز دا ده چې ذکر د کل مراد ترېنه جز. دغه کسان د تندرونو د ویرې د وجې نه د خپلې ګوتې په غوږونو کې واچوي چې تندر مې مړ نه کړي حضر الموت. او چې کله بیا برېښنا وشي لږ مزل په دې باران کې وکړي یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ضاء لهم چې کله روشنۍ راشي دوی دپاره مشو پي. دقسې الله تعالی وایي منافقین هم دي. یو تطبیق داسې ده مسلمانانو منافقین به چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناستو پیغمبر به دوی ته بیان د قرآن کولو. په قرآن کې داسې احکام شاقه او سخت احکام هم دوی ته دي چې دوی ته په منزلې د ظلماتو په قرآن کریم کې د منځونو حکم ده، د زکاتونو حکم ده، په قرآن کریم کې د روژو حکم ده، خاص کر د جهاد حکم ده. دغه احکام دوی ته داسې لکه ظلمات. او دا د جهاد حکم د منافقینو دپاره چې جهاد ته وځئ دا دوی دپاره په منزلې د رعد و. او په جهاد کې کله کله فتح او غنیمت هم راشي دا په منزلې د برق. کله به هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن لوستلو نو دوی به په د غوږونو کې ګوتې واچولې لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون.
مقصد دا که چېرته دا د پیغمبر خبره موږ وانه ورو که نه د دې مسؤلیت مکلفیت نه به خلاص شو. رښتیا ووایه هغه خلک چې باران کې وو او په غوږونو کې ګوتې له دې وجې نه اچي چې د تندر اواز وانه ورو. اوس د تندر په اواز نه اورېدلو سره خو سړی د هلاکت نه بچ کېږي که نه، خو په دا سر یې ولي. دقسې دوی به په غوږونو کې د قرآن د وجې نه ګوتې اچولې او په دې سره دوی مقصد دا چې مکلفیت مسؤلیت نه به خلاص شو. حال دا د مکلفیت مسؤلیت نه خلاصېږي. دقه مقصد دا. او مثلهم ترجمې ته توجه. او مثلهم یا مثال د منافقینو که مثل اصحاب الصیب لکه مثال د ملګرو د باران ینزل من السما چې د باران نازل وي د اسمان نه فیه ظلمات په دې کې تیارې وي ورعد په دې کې رعد وي وبرق برېښنا وي یجعلون دوی ګرځي اصابعهم اناملهم ذکر د کل مراد ترې نه جز اصابعهم اناملهم د ګوتو سرونه فی اذانهم په غوږونو کې من الصواعق من خوف الصواعق له وجې د ویرې د تندرونو نه حضر الموت له وجې د ویرې د مرګ نه والله محیط بالکافرین الله تعالی احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې یکاد البرق قریب د برېښنا یخطف بوتلل بوزي ابصارهم د دوی نظرونه ختم کی د دوی نظرونه کلما دعا لهم چې کله روښانه شي دوی دپاره فیه کلما دعا چې کله روشنایي راشي لهم دوی دپاره فیه په دې باران کې مشو فیه په دې کې مزل کوي و اذا اظلم علیهم چې کله تیاره شي په دې خلکو باندې قامو بیا ودرېږي الله تعالی وایي ولو شاء الله که الله تعالی اراده کړې وی لذهب بسمعهم الله تعالی به بوتلل کړي د دوی په غوږونو باندې و ابصارهم الظاهره الله تعالی به بوتلل کړي د دوی په سترګو باندې ولې ان الله على كل شيء قدیر الله تعالی په هر شي باندې قادر ده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم دا د سورة البقره دویمه رکوع. مسلمانانو ورونو خویندو اوریدونکو لیدونکو د دې رکوع مناسبت د مخکې رکوع سره. مخکې رکوع کې رب ذوالجلال بیان د فرقو ثلاثه کړو، د متقیانو بیان په 5 آیاتونو کې، د کافرانو بیان ان الذین کفروا په 2 آیاتونو کې، د منافقینو بیان په 14 آیاتونو کې. الته بیان د فرقو ثلاثه. اوس الله تعالی خطاب عام ذکر کوي، عام خطاب ذکر کوي. خلاصه د دې رکوع بیان اصلاح المنافقین بتذکیر ایام الله و بعث بعد الموت. خلاصه د دې رکوع اصلاح د منافقینو ده بتذکیر ایام الله و بعث بعد الموت. الله تعالی عام خطاب کوي یا ایها الناس. یو 3 تعبیرات بیانو. قرآن کریم کې هم لږ ملکه پیدا شي. عبدالله ابن عباس صاحب چې قرآن کریم کې عام طور سره رب ذوالجلال چې کله خطاب مکې معظمې خلکو ته کوي په عنوان دی یا ایها الناس سره، او چې کله خطاب اهل مدینې ته کوي مدینې منورې خلکو ته نو په عنوان دی یا ایها الذین. مکې معظمې ته خطاب عام طور سره غالبا یا په عنوان دی یا ایها الناس، او مدینې منورې خلکو ته چې خطاب کوي په عنوان دی یا ایها الذین آمنوا. یوه خبره. دویم مفسرین عبدالله ابن عباس صاحب چې قرآن کې چیرته الناس راشي که نه عتب دی والجن به ورباندې کوو، ځکه قرآن انسانانو تم راغلی ده او جنیاتو تم راغلی. 2. دریم چې کله اعبدو قرآن کې راشي که نه عبدالله ابن عباس صاحب رئیس المفسرین رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې اعبدو په معنا د وحدو سره ده، معنا دا د خدای توحید قبول کړي. 3 خبرې. څلورمه یا ایها الناس، یا الناس الله ونه ویلي، یا ایها الناس ها حرف تنبیه هم راوړي، په مابین کې ایو هم راوړي. د ایو چې راوړي لپاره د دې چې جمع را نشي په مابین د آلتینو د تعریف کې لتعذر اجتماع آلتی تعریف. یا حرف ندا د دام د تعریف دپاره ده، الف لام هم د تعریف دپاره دي، اجتماع د حرفینو د تعریف، اجتماع د آلتینو د تعریف راځي، ځکه مابین کې ایو ذکر کوي. ایو او ها د تنبیه دپاره ده، ها د تنبیه دپاره ده. دلته یا ایها الناس کې تنبیه الغافلین دی الله تعالی مقصد ده. یا ایها الناس ای خلکو والجن فیریانو اعبدو مانا وحدو توحید قبول کئ ربکم د خپل خدای. د خدای نوم په ربکم سره ذکر که،
د توحید قبلولو دپاره یو علت ذکر کوي الذي هغه خدای ده دغه خدای توحید قبول کوي ربکم چې تاسو ته تربیت درکړی ده د څلور وړه خبرې بیا کو بار به بیا بیانو انشاءالله یا ایها الناس عام طور سره مفسرین لیکي چې کله د مکې معظمې خلکو ته خطاب کوي الله په عنوان دی یا ایها الناس سره چې مدینه منورې خلکو ته خطاب کوي په عنوان دی یا ایها الذین آمنو دویم عبدالله بن عباس صاحب رئیس المفسرین لیکي چې کله قرآن کریم کې یا ایها الناس راشي عطف دی والجن به ورباندې کوو ځکه خدای پاک قرآن کریم انسانانو پیریانو دواړو ته رالیږلی ده انسانانو ته هم رالیږلی ده پیریانو ته هم رالیږلی ده عبدالله بن عباس صاحب وایي چې کله اعبدو قرآن کې راشي که نه په معنا د وحیدو سره عبدالله بن عباس صاحب ته رسول الله دعا کړې وه اللهم علمه الکتاب وفقهه فی الدین او په صحابه کرامو کې کشر صحابي و تقریبا خو مشرانو سره به عمر فاروق کېنولو عبدالله بن عباس د مکثرینو نه ده په صحابهو کې د مکثرینو نه مکثرین پر روایت هغه صحابهو ته ویلی شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د زرو نه زیات روایت کړي وي تقریبا په مکثرینو کې ابو هریره رضی الله تعالی عنهم ده ابن عباس رضی الله تعالی عنهم ده حضرت عائشه الصدیقه بنت الصدیق رضی الله تعالی عنها دام ده ابن عمر هم ده حضرت جابر صاحب هم ده حضرت انس صاحب هم ده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنهم ابن عباس د رسول الله نه چې روایت کړي 2660 روایت کړي په زنانو کې په مکثرین په روایتو کې حضرت عایشه صدیقه ده 2210 روایت ابو بکر عبدالله بن عباس 2660 او صدیقه بیبي 2210 تقریبا 2210 روایت کړي على كل حال یا ایها الناس الله تعالی و ای خلکو والجن فریانو اعبدوا ربکم وحدوا ربکم توحید قبول کړئ د خدای پاک اعبدوا ربکم دا مدعا شوله په دغه دعوې باندې الله څلور دلایل راوړي دلایل عقلیه بعضې دلایل عقلیه انفسیه دي بعضې دلیل عقلی جوی ده د هوا والا بعضې دلیل عقلی سفلی ده د ځمکې والا بعضې دلیل عقلی علوي ده څلور دلیل الله تعالی په دې باندې راوړي چې تاسو د خدای توحید قبول کړئ الله تعالی مستحق د توحید ده د خدای عبادت پکې مستحق د عبادت ده یا ایها الناس ای خلکو اعبدوا ربکم توحید قبول کړئ د خدای الذي هغه خدای دلیل عقلی انفسی دلیل عقلی داخلی الذي خدای هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړي وخلق الذین الله تعالی پیدا کړي هغه کسان من قبلکم چې د تاسو نه مخکې دي څه دپاره لعلکم تتقون من عذابه دې دپاره چې تاسو بچ شئ له عذاب د الله تعالی دویم دلیل الذي خدای هغه ذات ته ځکه د خدای توحید قبول کوي یا الله تعالی عبادت وکړئ الله تعالی هغه ذات ته جعل لکم الارض چې ګرځولې ده تاسو دپاره ځمکه فراشا منصوب د حال ده فرش والسماء اسمان یې ګرځولی ده بناء چت الذي جعل لكم الارض فراشا دلیل عقلی سفلی والسماء بناء دلیل عقلی علوی وانزل الله تعالی نازل کړي من السماء د اسمان نه د الله تعالی نازلونکی د باران دپاره حقیقت کې خدای ده حقیقي نازلونکی الله ده وانزل الله تعالی نازل کړي من السماء د اسمان نه ماء اوبه الله په سبب د دې اوبو باندې واښه او رزق ګیاوې راشنه کوي فاخرج الله تعالی ویستلي به په سبب د دغه اوبو سره من الثمرات د میوونه الله تعالی قسمه قسم میوې او باغونه والکلاء واخه عطف معطوف ورته راوړي من الثمرات والکلاء میوې الله تعالی ویستلي دي والکلاء واخه رزقا لکم ولانعامکم رزق د تاسو دپاره ستاسو چرپیانو دپاره خدای وایي اذا انعم علیکم بهذه الانعامات دا فای جزایه د مسلمانانو طالبان په پوهیږي علما په پوهیږي فای جزایه د شرط مقدر ده اذا انعم علیکم بهذه الانعامات چې الله در باندې دغه انعامات کړي نو خدای ته وګورئ فلا تجعلوا لله اندادا مه ګرځوئ الله تعالی سره شریکان وانتم تعلمون په دې حال کې چې تاسو پوهیږئ چې الله تعالی سره شریک نشته ده
قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا. مسلمانانو دو قسم اعتراض د کافرانو په قرآن باندې و. یو اعتراض اجمالی و، بل اعتراض تفصیلی. اجمالی اعتراض دا چې قرآن د خدای کتاب نه ده، دا محمد د ځانه جوړ کړی ده، قصص الاولین دی، مفترا ده، شعر ده، سحر ده، کهانت ده. علی کل حال په قرآن باندې دا اعتراض قریشو کو کافرانو چې دا د خدای کتاب نه ده. الله ورته جواب کوي د اجمالی اعتراض د دوی لپاره ان کنتم فی ریب مما نزلنا، که تاسو په شک کې د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړی ده علی عبدنا په نبي کریم باندې، په محمد باندې، چې تاسو دا وایئ چې دی له ځانه جوړ کړی. اخر تاسو هم انسانان یې، تاسو هم د عربو پوهان یې، فصحا او بلغه، تاسو ولګېږئ خیر ده. ټول قرآن مه راوړئ، یو وړوکه صورت خو د قرآن په شان جوړ کړئ. فاتو راتګ وکئ تاسو بصورتن په یو صورت سره، ترمین لپاره تقلیل ده، په یو وړوکې صورت سره، من مثلی په مثل د قرآن باندې. ودعو راوغواړئ تاسو شهداءکم علما مو من دون الله د الله تعالی نه سوا، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی، که تاسو رښتونی که نه د قرآن نه سوا یو صورت د قرآن په شان جوړ کړي. الله تعالی اخبار بالغیب کوي. فإن لم تفعلوا که دا کار مو ونه که، ولن تفعلوا هرگز به دا کار هم ونه کوي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هرگز به هم نه کوي. فاتقوا النار، اویرګي د اور نه، اویرګي د جهنم نه، التي هغه اور وقودها چې خاشا کې الناس خلق دي، والحجارة کاڼي دي. د جهنم اور په انسانانو کاڼو باندې بلیږي. اعدت تیار کړی شوی ده د جهنم للکافرین. اعدت صیغه د ماضي ده، ماضي په زمانه گذشته باندې دلالت کوي. معنا دا ده چې جهنم اوس هم شته. زمونږ عقیده دا ده الجنة والنار مخلوقتان الان موجودتان. جنت جهنم مخلوق دی، خدای دی، اوس هم موجود دی. او جهنم ته مسلمانان هم ورځي، خو بالطبع ورځي. اولا نو بذات چې الله تعالی جهنم تیار کړی ده کافرانو دپاره. اعدت معنا تیار کړی شوی ده، خلقت للکافرین. د خدای قانون دا د مسلمانانو رونو چې کله الله تعالی وعید را ذکر کې بیا خدای وعد راوړي، چې وعد ذکر کې بیا خدای وعید راوړي. مخکې وعید وفتقوا النار، جهنم نه وډار شئ، التي وقودها الناس والحجاره. اوس الله تعالی وعد راوړي وبشر الذین، زیر ورکوه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کړي. تمام قرآن کې چې آمنو راشي که نه، خدای عتب د عملو الصالحات ورباندې کوي. دې کې د خدای مقصد دا ده، د خدای غرض دا ده، زمونږ عقیده دا ده چې نفس ایمان منجي نه ده. مسلمانانو نفس ایمان سړی ته نجات نه ورکوي له دخول د جهنم نه. والله که په نفس ایمان باندې سړی د جهنم نه خلاص شي، ایمان به منجي من دخول النار. ایمان به هلته سړی ته نجات ورکوي له داخلېدلو نه چې د ایمان سره سره اعمال صالحه وي. والعصر ان الانسان لفی خسر، الله وایي په عصر مې د قسم تمام افراد د انسان په نقصان عظیمه کې دي، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نو دلته الله تعالی عتب د آمنو باندې عتب د عملو الصالحات. نور علمی خبرې پکې ډېرې دي چې اعمال په حقیقت د ایمان کې نه دي داخل. دام زمونږ مذهب د اهل سنت والجماعت مذهب دا ده چې ایمان یوازې عبارت ته د تصدیق نه، اعمال دا په حقیقت تصدیق د حقیقت د ایمان کې نه دي داخل. ځکه قرآن کې عتب د اعمالو شوی ده، عتب تقاضا د مغیرت کی. وبشر الذین، زیر ورکوه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کړي. زیر په دې باندې ورکوه ان لهم، دوی دپاره جنات، جنتونه به تجري روان به من تحتها، من تحت اشجارها. ټول قرآن کې به ترجمه داسې کوو، ان لهم، دوی دپاره جنات، جنتونه به تجري روان به من تحت اشجارها، لاندې له ونو د دوی نه الانهار الاربع، څلور ویالې به رواني. هر جنتی لپاره په جنت کې مسلمانانو څلور ویالې دي، خدای دې را نصیب کړي. نهر من لبن، یوه ویاله به د شیدو نه، نهر من عسل مصفا، د صفا ګبینو نه به یوه ویالې، نهر من خمر لذة للشاربین، و نهر من ماء. څلور ویالې به هر جنتی لپاره د اوبو نه، د شیدو نه، د شاتو ګبینو نه او د شرابو نه. شراب دنیا کې حرام دی، هلته به جنت کې جنتیانو ته الله تعالی شراب ورکوي. ولهم دوی دپاره فیها په دې
جنات جنتونه به تجری روان وي من تحت اشجارها الانهار الاربعون کلما رزقو منها چې کله جنت کې یوه میوه ورته راوړلی شي که نه دوی به چې دا هوبهو هغه میوه ده چې په دنیا کې په رنګ کې به سره برابر وي او په خوند کې به نه برابر کلما یو توجیه تفسیر دا ده کلما رزقو منها چې کله دوی ته ورکړه شي منها معنا پیها په دې جنت کې من ثمرات رزقا رزق قالو دوی به وایي هذا الذي رزقنا دا هغه ده چې موږ ته راکړی شوی وه من قبل فی الدنیا و اوتو راتګ به وکړی شي به په دې رزق سره متشابها په اللون لا په الطعم په رنګ کې به مشابه په خوند کې نه ولهم دوی دپاره فیها په دې کې ازواجون ښځې به وي ولهم دوی دپاره فیها په دې جنت کې ازواجون بیبیانې به وي ښځې به وي مطهرتون پاکي د جنت ډېر خصوصیات دنیا کې هم ښځې شته خو دنیا کې ښځې د قسمه قسم ګندګیو نه ډکې دي حیض دا مستقله گندگی په خلو کې لیاړې مستقله گندگی نفاس مستقله گندگی بیا بعضې ښځې بد اخلاقي دي ټولو ګندګیو نه داسې لوی عذاب قبر وي نو الله تعالی جنت کې به جنتیانو دپاره ښځې وي خو مطهرة پاکې به من الحیض والنفاس ومساوی الاخلاق ولهم دوی دپاره بیا په دې جنت کې ازواجون ښځې به مطهرة پاکې کړی شوي من الحیض والنفاس ومساوی الاخلاق د حیض نه د نفاس نه او د بد اخلاقۍ نه هلته به بد اخلاقي نه په بیبیانو کې هره ښځه به د خپل خاوند نه جاریږي جار او قربان به ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه کې د معراج په شپه باندې نبی کریم لاړ جنت ته هم لاړ جهنم ته هم لاړ و جنت ته چې لاړم جنت کې هم ډېر عجایبات ولیدل د حورو په یو مجمعې باندې یو جلسې باندې تیر شو او په هغه جلسه کې حورو سندرې ویلې داسې خوشوازي یې کوله ترانې یې ویلې نحن الخالدات فلا نبید ابدا موږ همیشه دپاره ژوندی یو فلا نبید ابدا هلاکیږو به نه نحن الناعمات موږ همیشه دپاره په نعمتونو کې یو فلا نبأس ابدا ناامیده کیږو به نه نحن الشائبات موږ همیشه دپاره ځوانان یو فلا نحرم ابدا بوډاګانې کیږو به نه بوډۍ کیږو به نه او نحن الراضیات فلا نسخط ابدا موږ همیشه دپاره د میلونو نه راضي یو چېرته هم ناراضه کیږو نه او توبه لنا توبه لمن کان لنا وکن له خوش قسمتی دغه چا دپاره چې موږ دپاره یي خوش قسمتی دغه چا دپاره چې موږ دپاره یي او موږ د دوی دپاره یو نو هلته به روز قیامت کې بد اخلاقي به نه جار و قربان به وي داسې عجیب د ناز الفاظ به خاوندانو ته حیض به نه نفاس به نه نورې ګندګۍ چې د دنیا په ښځو کې دي دا به نه ولهم دوی دپاره پیها په دې کې ازواجون ښځې به مطهرتون پاکې وهم دوی پیها په دې کې خالدون همیشه به تفصیلی اعتراض د کافرانو په قرآن باندې یو اجمالي اعتراض چې دا قرآن د خدای کتاب نه ده الله ورته چیلنج ورکوي الله اختار ورکوي ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا که تاسو رښتیا په قرآن کې شک کوئ فاتو بصورت من یو صورت خو راوړئ د قرآن په شان باندې او یوازې نه نور معاونین هم راوغواړئ ودعو شهداءکم علما او معاونین مو راوغواړئ من دون الله ان کنتم صادقین خدای وای دا کار هرگز تاسو نشئ کولی چې نشئ کولی دومره بېغیرته خلک یاستئ د معترضین علی القرآن نو فتقوا النار اوس تفصیلي اعتراض ده وای دا قرآن د خدای کتاب نه ده دوی به ویل که د خدای کتاب وای خدای خو الله اعلی و اجل الله ډېر لوی ده الله ډېر لوی ذات ته کافرانو ویلې هغه واړه شیان نه ذکر کوي قرآن کې عنکبوت ذکر شوی ده غڼه چې ورته وایي دا جالې چې جوړوي قرآن کې ذباب مچ ذکر کړی شوی ده نو دا د خدای کتاب نه ده که د خدای کتاب وای الله به دا واړه شیان حقیر شیان نه ذکر کول پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله وای قل ورته ووایه پیغمبر دې کې د رب ذوالجلال ډېر حکمت ته الله د مچ او د موچۍ نه وړوکی شی ذکر کوي چې بعودة میاشی ده دې کې د رب ذوالجلال ډېر لوی حکمت ته فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق مؤمنان دا وایي چې دا مثال د خدای له طرف نه حق ده واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا دې کې خدای ډېر غټ حکمت ته هغه حکمت دا ده یضل به کثیرا
ویهدي به کثیرا ان الله قل پیغمبر ورته وای ان الله خدای پاک لا یستحی الله تعالی حیا نه کوي ان یضرب چې بیان کې مثلا ما یو مثال د مثالونو نه کلمه د ما زائده د تاکید دی په تاکید ده ان یضرب مثلا ما چې الله تعالی بیان کې یو مثل بعودة میاشي فما فوقها یا پاسه د دینه فاما الذین فای تفصیله دغه کسان آمنو چې ایمان راوړی فیعلمون دوی پوهیږي چې انه دا مثال الحق حق ده من ربهم لجانب د خدای نه واما الذین کفروا کسان چې کافران فیقولون فی الاعتراض دوی په اعتراض کې وایي ماذا اراد الله چی شی مراد کړی الله تعالی بهذا په څه اراده کړی الله تعالی بهذا په دې باندې مثلا ذا وروسته د ما استفهامینه علم النحو وی کافیه ذا اسم اشاره وروسته د ما استفهامینه دا د موصولاتو نه ما الذي ما ذمانه ما الذي کوم شی دغه اراد الله چې اراده کړی الله تعالی بهذا په دې باندې مثلا قل پیغمبر ورته یدل به کثیرا الله ګمراه کوي په دې سره زیات ویهدي به کثیرا الله تعالی هدایت کوي په دې مثل سره کثیرا زیات خلکو ته وما یدل به الله تعالی نه ګمراه کوي په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان کوم کسان دي الذين موصول سره د سلینا خبر د مبتدا محذوفه ده هم الذين الله تعالی و دا کسان دي ينقضون عهد الله فاسقان هغه کسان دي چې دوی ماتي عهد الله تعالی په تورات کې من بعد میثاق وروسته له مضبوط عهدنا ويقطعون دوی کاټ کی ما هغه ایمان امر الله به چې الله تعالی امر کړی په دې سره ایوصله چې وصل کړي شي فاسقان هغه خلک دي چې د رب ذوالجلال مضبوط عهد ماتي او خدای ورته حکم کړی ده چې دا ایمان د خپل پیغمبر دا وصل کې له ایمان د نورو پیغمبرانو سره معنا دا ده چې ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راوړي او دی یهودو نصاراو به دا کاټ کولو دا د وصل حکم به کاټ کولو په خپل پیغمبر به ایمان راوړلو په نورو پیغمبرانو باندې به کفر کو نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويقطعون الله تعالی ودوی کاټ کوي ما هغه ایمان امر الله به چې الله تعالی امر کړی په دې باندې ایوصله چې وصل د کړی شي ويفسدون فی الارض الله تعالی دوی فساد کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون الله تعالی دا نقصانمن خلک دي استبعاد کې خدای کیف تکفرون بالله څنګه تاسو کافران کیږئ په الله باندې مع قیام الدلائل علی وجوده وتوحیده ولې کافران کیږئ خدای باندې ولې کفر کوئ دفع د یو استبعاد ده الله باندې ولې کافران کیږئ بالا دلائل موجود دي د خدای په وجود وحدانیت باندې کیف تکفرون بالله څنګه تاسو کفر کوئ په الله تعالی باندې مع قیام الدلائل علی وجوده سره د دې نه دلایل موجود دي په وجود د الله تعالی باندې وکنتم امواتا وی تاسو مړه یعنی نابود وی ناچیز وی سم نه وی فاحیاکم بنفخ الارواح الله تعالی تاسو ژوندي کړلی په پوکلو د روحونو سره الله تعالی روحونه در کې واچول بیا ژوندي یې کړلی ثم یمیتکم بیا مو الله تعالی مړه کوي دا مرګ هم د خدای په نعمتونو کې ده ځکه مرګ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب مرګ یو فل ده دوست ته رسی د دنیا د مسلمان دپاره جیلخانه ده الدنیا سجن المؤمن وجنة جنة للکافر اوس د دغه جیلخانې نه چې ته ځې که نه هغه ابایي و پلرني کور جنت ته چې ځې په دغه د مرګ په سبب سره نو مرګ هم په نعمتونو کې ذکر که جسر یوصل الحبیب الی الحبیب دوست ته رسی فاحیاکم الله تعالی تاسو ژوندي کړلی بنفخ الارواح ثم یمیتکم بیا مو الله تعالی مړه کوي ثم یحییکم فی القیامه بیا مو الله تعالی را ژوندي کوي دو وارې مرګ دو وارې ژوند احییتنا اثنتین و امتنا اثنتین دو وارې مرګ دو وارې ژوند ثم الیه ترجعون بعد الحشر بیا هم دقه خدای ته تاسو واپس کولی شي وروسته د حشر نه په یجازیکم باعمالکم الله تعالی به د اعمالو مطابق جزا درکوي هو الذي خلق لکم ما فی الارض مسلمانانو ورونو انسان باندې الله ډیر نعمتونه کړي دي په ابتدا مقدمې کې مونږ بیان کړ د الله تعالی یو لوی احسان په مونږ تاسو باندې دا د نر وي ښځه وي خواص وي عوامي د خدای لوی انعام په انسان باندې دا ده چې رب ذوالجلال ټول زمینی او اسماني مخلوق
د انسان د فایدې دپاره پیدا کړي. که دا انسان نه وای که نه الله زمینی مخلوق نه پیدا کو، دا دریابونه، دا سیندونه، دا هواګانې، دا اشجار و احجار، دا نباتات و جمادات و مایعات، حیوانات زنګلي وغیره، بری و بحری مخلوق، دا الله تعالی نه پیدا کول. دا ټول الله تعالی د انسان د پیدې دپاره پیدا کړي. اسمانونو کې چې څومره مخلوق د نمر، د سپوږمۍ، د ستوري دي د انسان د پیدې دپاره، چې دا څومره غلې او سبزۍ او میوې دي، الله تعالی دا د انسان د پیدې دپاره. دا خبره قرآن کوي. هو الذي الله تعالی هغه ذات ته خلق لکم چې الله تعالی پیدا کړي ستاسو د پیدې دپاره. دا لام د نفع دپاره، شرح تعذیب وی واللام للانتفاع. هو الذي خلق لکم، الله ستاسو د پیدې دپاره پیدا کړي. ما فی الارض، ټول هغه شان کلمه د ما کې عموم ده چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول. سوال دا کېږي دغه ضرري مخلوقاتو کې کومه پیدا ده؟ الاشیاء المضره، الاشیاء الغیر المفیدة عبرة لکم. اور ته لاس وروړئ عبرت ته چې خدای د جهنم د اور نه وساتي. لړم مار دې وچیچي، عبرت ته درته چې خدای د جهنم د لړمانانو مارانو نه. نو په هر شي کې انسان دپاره پیدا ده. الله پیدا کړه ستاسو د پیدې دپاره. ثم استوى الی السما، بیا الله تعالی قصد وکړه اسمان ته. فسواهن، برابر یې کړه الله تعالی 7 سماوات، و اسمانونه. په خپل ځای کې به دا بیان وکړو چې ځمکه مخته پیدا ده که اسمان مخته پیدا ده. دې نه خو معلومیږي چې اول ځمکه الله تعالی پیدا کړې. ثم استوى الی السماء، بیا الله تعالی قصد وکړه اسمان ته. بل ځای کې الله وایي والارض بعد ذلک دحا. تطبیق به انشاءالله په خپل ځای کې بیا وکړو. فسواهن، الله تعالی برابر کړه 7 سماوات و اسمانونه. وهو بكل شیء علیم، الله تعالی په هر شي باندې پوه ده. دعا کو مسلمانانو ورونو. امین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن. اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم احفظنا من شر النفس والشيطان، اللهم احفظنا من شر النفس والشيطان. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. سأقبل يا خالقي من جديد. هر ورځ سهار له 6 تر 7 بجو او تکرار په همدې ورځ د ماښام له 6 تر 7 بجو له شریعت غږ راډیو څخه په 93 FM اوریدلای شئ.